غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو مننه چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو تکاته وکړو او دغه څو نوي شعرونه چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي او ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي مننه چې د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي او درمان صاحب دا تا ته سپېشل ډالۍ چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي کله چې په ګاډي کې مې اوسي او که نه ډېرې ښکاره ښکاره خبرې مې ورته تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دا ناپوهي مې هم د پوخ ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي مننه چې دا ناپوهي مې هم د پوخ ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي او تره کټ پوزې دې نغاړه نوره لار مه ساره ته چې د چا په انتظار کې هغه نه راځي او دغه څو نوي شعرونه نور هم چې د تقدیر ویش دی څوک به دی له څوک هغې له رسوي د تقدیر ویش دی څوک به دی له څوک هغې له رسوي ګوره څوک تخت له رسوي یاره څوک تختې له رسوي او مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه بورا ګلاب له او پتنګ به ځان لمبې له رسوي او زه په خپل سپین نیت مطمئن یمه که هر څنګه وي ما به د یار سره د وخت کړي وعدې له رسوي او په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي مننه چې په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي او زه لا تر اوسه کاپي او ردیف نه پېژنم یا ځکه قسم په خدای که زه اوس هم کاپي او ردیف پېژنم چې زه لا تر اوسه کاپي او ردیف نه پېژنم د توکل غشی دی خو خدای یې بس پورې له رسوي دا واړه وایي چې یاره دغه ووایه چې زه هم چېرته استاد ویم دغه به ووایم چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی 40 ګنټې ورځ کې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخت اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی نو چې نه د چا ما تخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاد وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې تاسو پکې په منځ کې چغې ووایئ نو اوس په روان اقبال شاکر صاحب د شان د څپلۍ ګزارو کړي نو په منځ کې پکې چغې مه ووایئ که نه چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وی راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاد وی او
او اخري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی په تله چې وتلي 15 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوندې د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز یو چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد یو جهان مننه